دوستانو زه تاسې ته په خپل یوټیوب شبکه کې ښه راغلاست وایم. مخکې له دې دوستانو چې تاسې ویډیو وګورئ د مونږ د یوټیوب شبکې د سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ او ترڅنګ یې د شرنګونې تڼۍ هم کېکاږئ تر څو زموږ د هیڅ کومه ویډیو له لیدلو څخه پاتې نه شئ. مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ډیری وخت داسې کېږي چې زموږ په موبایلو کې موږ د پلی سټور نه ځینې اپلیکیشنونه را ډاونلوډوو او په خپل موبایل کې انسټالوو او په هغو کې ځینې داسې اپلیکیشنونه وي چې خوښ مو نه سي نو بیرته ان انسټال کو یعنې لرې کو ختم کو او بعضې وخت داسې وي چې له یو اپلیکیشن نه تر ډېره مودې پورې استفاده وکړو بیرته هغه له هغه ځای نه ختم کو. نو دغه له انټرنیټ نه راښکته کړي اپلیکیشنونه چې موږ موبایل ته راښکته کړي دي دغه چې کله موږ له خپل موبایل نه ان انسټال کو یعنې لرې کو موږ داسې فکر کوو چې دغه زموږ له موبایل نه بالکل د دې هر څه ختم شو، خو داسې نه وي دوستانو. په ستاسو په فایل منیجر کې یعنې چېرته چې زموږ فایلونه ایښي وي د موبایل په حافظې کې هلته هغه فولډرونه پاتې کېږي کوم چې موږ دلته انسټال کړي وي او بیرته لرې کړي وي، یعنې فولډر یې پاتې سي او په خپله آیکن یا اپلیکیشن انسټال سي. همدارنګه دوستانو ډېری د شیان ما سره شته لکه دا رایټر پیکس تاسې وینئ دوستانو، دا وید میټ او داسې نور ډېر داسې هغه دي لکه شیریټ ریکارډ ماسټر، دا ډېری داسې فولډرې دي له ما سره چې هغه فالتو دي، یعنې ما هغه شیان را ډاونلوډ کړي لرې کړي مې دي خو بیا هم فولډرې د ما په موبایل کې پاتې دا فولډرې په موبایل په بیکګراونډ کې موبایل باندې ډېره بده اغیزه کوي، یعنې هلته ډېر ځای نیولی وي. تاسې کولی شئ چې دغه فولډرونه ځان خلاص کړئ. په څه طریقه باندې دا فولډر باید موږ تاسو پیدا کړو؟ دې لپاره یوازې به پلی سټور ته ځئ. پلی سټور مو چې کله خلاص کړ نو دلته به پاس ولیکئ امپټي فولډر کلینر، دا ما تیار لیکلی دی دوستانو. تاسې وینئ دا اول لومړی سر کې چې دا کوم اپلیکیشن راغلی ده همدغه اپشن به کېکاږئ دوستانو. دا ما سره مخکې نه ما انسټال کړی ده او تاسې به یې انسټال کړئ. زه به یوازې دا اوپن کړم یعنې خلاص به یې کړم دوستانو. دا 100,000 کسانو ښکته کړی ده یعنې ډاونلوډ کړی ده او 4.6 یې ریټینګ ده چې دا ډېر ښه ریټینګ ده. زه به یوازې دا اوپن کړم او دلته پاس په ډیلیټ امپټي فولډر باندې به تڼۍ به دا کېکاږم. نو دوستانو تاسې وینئ چې 54 فولډرونه وو چې زما په موبایل کې داسې پراته وو چې زما په کار نه وو، لکه دا دی وید میټ او دوستانو دا داسې وینئ ایمولیټډ او داسې نور دا 54 بیکاره فولډرې وې چې ما په موبایل کې پرتې وې هغه دلته د په خپله ختم کړل ډیلیټ یې کړل. نو هیله کوم دوستانو چې دا ویډیو به ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي.